آیا پوهیږئ رسول الله صلی الله علیه وسلم څه ډول خواړه خوښول؟ معمولاً یې خواږه خواړه خوښ وو. خوږ او یخ څښاک یې خوښ وو. همیشه به یې شوده څښل، لږ خواږه. بیبي عایشه رضی الله عنها وایي رسول الله صلی الله علیه وسلم به 2 وخته خواړه نه خوړل مګر دا چې یو وخت به یې خرما وه. یعنې هره ورځ چې به یې 2 وخته خواړه که خوړل یو به یې حتما خرما وه. په خرماو کې یې عجوه خرما خوښه وه. رسول الله صلی الله علیه وسلم به یو برخه د خواړه خوړل، یو برخه به یې څښاک کوو، یوه برخه به یې خپله معده یا ګېډه خالي پرېښوده د هوا دپاره، او دا سپارښتنه موږ او تاسې ته هم ده. معمولاً یې خوراک په بسم الله پیلاوه. عبدالله ابن عمر رضی الله عنه یو دفعه څوک واورېده د ډوډۍ په سر چې بسم الله الرحمن الرحیم یې ویل د خوړو د پیلولو په وخت کې. هغه یې لاس ونیول چې نه، بسم الله وایه ته نه، ځکه الله رحمان الرحیم دی. ځکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم داسې نه ویلي، نو ځکه یې دا کار وکړ. او چې خواړه به یې خلاصول نو ویل به چې الحمدلله الذي اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین یا وجعلنا مسلمین. نو خواړه به یې په بسم الله پیلول او پای به یې د الله په شکر ادا کوو. د دې سره خواړه برکتي کېږي.